السلام علیکم ګرانو کتونکو د فیسبوک پاسورډ بدلولو لپاره به تاسو خپل فیسبوک آی ډي کولاوه کوئ سیټینګ ته به راشئ او دلته به تاسو دغه سیټینګ اینډ پرایویسي باندې کلیک وکئ بیا به سیټینګ کلیک کوئ او دغه نه بعد به دلته یو څو آپشنز راشي نو په دې کې به سکیورټي اینډ لاګین باندې کلیک وکئ دې نه بعد به چینج پاسورډ کلیک کړئ تاسو ګورئ سکرین باندې چینج پاسورډ دغه باندې به کلیک وکړئ دلته دغه درې آپشنز دي دغه اول نمبر کم آپشن چې دی په دې کې به تاسو د فیسبوک زوړ پاسورډ ورکړئ کم پاسورډ چې تاسو فیسبوک آی ډي باندې مخکې نو دغه دویم نمبر آپشن کې به تاسو نوې پاسورډ ورکړئ تاسو ګورئ چې لیکل شوي نیو پاسورډ نو دلته به تاسو د فیسبوک آی ډي لپاره نوې پاسورډ ورکړئ کم پاسورډ چې غواړئ تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته بدل کړئ او دغه دریم نمبر آپشن کې به هم تاسو دغه نوې پاسورډ ورکړئ کم چې په دغه دویم نمبر آپشن کې ورکړو نو تاسو بیا ګورئ چې اپډیټ پاسورډ لیکل شوی دغه به کلیک کوئ نو ستاسو فیسبوک آی ډي ته به دغه پاسورډ نوی شي کو تاسو بیا چېرته د خپل فیسبوک آی ډي نه لاګ آوټ شئ او غواړئ چې خپل آی ډي واپس کولاوه کوئ نو تاسو به دغه نوی پاسورډ خپل فیسبوک آی ډي ته ورکوئ نو ستاسو د فیسبوک آی ډي به بیا په دغه پاسورډ سره کولاویږي نو ګرانو دوستانو امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راشي تر بلې ویډیو د الله په امان